پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. دوستانو نن په دې ویډیو کې تاسو ته د پېښور یونیورسيټي یوه نوې وایرل شوې ویډیو ترخایم. ویډیو تر اخره وګورئ او پښتون ټایم چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو په سوشل میډیا باندې یوه ویډیو ډیره زیاته وایرل ده او خلک وایي چې دا د پېښور یونیورسيټي ویډیو ده او هلک او جنۍ دواړه د پېښور یونیورسيټي سټوډنټان دي. په ویډیو کې ښکاري چې هلک او جنۍ د پېښور یونیورسيټي ټول حدونه او لیمیټس کراس کړي دي او په عام منظر کې د خلکو په وړاندې یو بل پرپوز کړي دي. دوستانو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د دې ویډیو په اړه حقیقت وایو چې دا ویډیو د پېښور یونیورسيټي ده او که نه. دوستانو دغه ویډیو چې پکې ښکاري هلک او جنۍ په یونیورسيټي کې په عام منظر کې یو بل پرپوز کړي دي، په اصل حقیقت کې دا د پېښور یونیورسيټي نه بلکې لاهور یونیورسيټي ده او دواړه هلک او جنۍ د لاهور یونیورسيټي سټوډنټان دي او د نن نه څو ورځې مخکې دا ویډیو ریکارډ شوې ده او په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې هم ده چې خلکو ورسره لیکلي دي چې دا د پېښور یونیورسيټي ده او د پېښور یونیورسيټي سټوډنټان دي. دوستانو زموږ او ستاسو په پښتنه ټولنه او اسلامي معاشره کې یقینا دا د شرم خبره ده چې آیا هلکان او جنکۍ د دغو کارونو دپاره سکولونو او کالجونو ته ځي. دوستانو په ویډیو کې ښکاري چې یو هلک د همدې لاهور یونیورسيټي وی جنۍ ته ګل نیولی ده او ورته وایي چې واده راسره وکړه، یعنی هغه جنۍ یې پرپوز کړه او د جنۍ ملګري ویډیو ریکارډ کوي او همدغه ته په تمه دی چې جنۍ ورته هو وکړي. کله چې دغه جنۍ د دغه هلک پرپوزل ته هو کوي نو شاوخوا ولاړې ملګري یې په دغو دواړو باندې د ګلاب ګلونه شیندي او لاسونه ورته پړه کوي. دوستانو نکاح جایز ده خو په داسې عام منظر او د خلکو په وړاندې او بیا په داسې تعلیمي ماحول کې یو بل پرپوز کول او د واده وړاندیز ورته کول ډیر وختونه بیا بدې پایلې هم لرلی شي او د یونیورسيټي او کالجونو په ماحول باندې بده اغیزه هم کولی شي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. دوستانو د دغه هلک او جنۍ او یا هم د ویډیو په اړه که څه ویل لرئ نو له موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.